خو مطلب دا چې قرآن شریف حق به ادا کې دا به تا باندې هر قسم تکلیفونه راځي د آخر زمانه د فتنو زمانه ده خپل بچی د قرآن شریف دپاره تو فارغ کا نو من قرأ القرآن فاستظهره فاحل حلاله چا چې قرآن شریف یاد کو داغی حلال حلال وګڼو حرام حرام وګڼو ادخله الله الجنة دا حافظ به جنت ته ځي وشفه فی 10 من اهل بیته او د سفارش با قبلې د لسو کسانو د کور خلکو كلهم قد وجبت لهم النار هغه لس کسان چې هغې باندې جهنم فیصله شوي ګناهګار د کور او ګناهګار لس کسان به د حافظ په سفارش باندې جنت ته ځي دې زمانه کې مدرسې چلول او حافظان جوړول دا ډېر لوی سعادت هم دی ګران کار هم دی د فتنو په زمانه کې د قرآن شریف خدمت کول دا ډېر لوی شی دی دې وجه نه د دې علماو چې دا مدرسې چلی د دې سره مدد کوي قرآن شریف که ویلی نه شي مدد ورسره کوو مدرسې سره په ځان باندې د میاشتې څه پیسې مقرر کړه دې مدرسې سره زه مدد کوم چې سبا د قیامت پر د الله ته ور مخامخ کېږي چې تا زما د دین څه خدمت کړی نو ته به دومره وایې که نه چې بس ما خو مدرسې سره تعاون کړی مدد مې کړی دې مدرسه کې حافظان فارغېږي او ناظرې والا نو دې کې به ستاسو حصې وي نو قرآن شریف د دې سفارش دارې چې مدرسې سره تعاون کوه مدد کوه بچی باندې قرآن شریف یاد که به دا جنتی شو دې به د لس کسانو سفارش کوي هغه لس کسان چې ګناهګار د کور ټول خلک به ځان سره بوځي مور او پلار وروڼه خویندې کور کې چې څونه خلک دي ټول به ځان سره جنت ته بوځي نو قرآن شریف چې دی دا د الله کتاب دی او سلطان التمش دا وی قرآن شریف یادو الله ته وی الله زما حافظه کمزورې ده زه قرآن شریف ما ته یادېږي نه پیغمبر علیه السلام یې په خوب کې ولیدو پیغمبر علیه السلام ورته وی دوه ته شکایت وکړو چې قرآن شریف ما ته ګران دی نو هغه ورته وی ته سورت یوسف تلاوت کوه نو دا به تا ته الله آسان کي نو هغه د سورت یوسف تلاوت شروع کړو بس رو پر پوخ عمر کې په الله قرآن شریف یاد کړ نو سورت یوسف تلاوت کوه نو دې سره به حافظه ښه کېږي قرآن شریف به تره یادېږي نو قرآن شریف چې دی دا د الله د ذات نه روتی کلام دی دا به سفارش کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا چې قرآن شریف ووی د ده مور او پلار ته به تاج په سر ولیشي او د هغې رڼا به د نور د رڼا نه زیاته وي که چېرې دا نور ستاسو د کور په دیوال باندې راوخیږي نو دا څومره تیز رڼا به کوي وایي د دې تاج او د دې مور او پلار چې کوم تاجونه دي د دې رڼا به زیات تیز وي فما ظنکم بالذي عمل بهذا د دې هلک به څومره عزت چې د مور او پلار یې دومره عزت دی بل یو حدیث کې راځي چې بچی باندې د قرآن شریف وي د مور او پلار مخکې وروسته ګناهونه الله معاف کوي او د دې بچی د وجه نه دی جنت ته بوځي د په خپل بچی باندې قرآن شریف وي او بل دا حدیث کې راځي چې تاجونه ورپسې وروړي شي مور او پلار ته او بچی ته به وایي چې ته قرآن شریف وایې چې دا څومره دې تلاوت کې نو د مور او پلار درجې به زیاتېږي حتی چې آخره پورې نو دې کې عزتونه الله ایښي دي ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویذو بآخرین الله پر کتاب باندې ډېر قومونه اوچتوي او ډېر قومونه ذلیله کوي د خدای مخلوق باندې وی رحم کوي ټولو به د خدای مخلوق باندې رحم داري چې خلک دین ته راولي دا همیشه زندگی دار آخرت تا د دنیا را زندگی الله وی داسې ډوبې ټوکې دي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا زندگی هسې دوکه ده او د آخرت زندگی لامحدوده زندگی د په اربونو کاله به تیر شي او ستا ځوانۍ کې او فرق را نه شي په اربونو کاله به تیر شي ستا په خوشحالۍ کې او فرق را نه شي
ادنا جنتی ته الله دومره جنت ورکي چې ان لك مثل الدنيا وعشر امثالها پلس چندا پلس مثل تعالی ما جنت درک ورزا وې دا ټول د مسلم شریف او د بخاری شریف حدیث دی چې ټول اخر کې چې دا بسم سکار شوی او ابي حیات کې به ورغورځي دی بدن به تر تازه شي ټول اخر کې جهنم نه چروزي خو مسلمان به کلمه خو به ویلي نور اعمال نشتا نو ټول اخر کې بروزي نبي ورته الله وې دا الله ته وې الله دې جنت دې دروازې ته خو نور نزدیک وې زما بنده بیا به نور سوال نه کوي زه نور سوال نکوم وې جنت د دروازې ته نور نزدیک جنت دروازې ته وې نزدیک نبي ار جنت هغه ونی ویني او محلونه او بنگلي ویني وی الله انها مل ادا خو ډک دی نو وی الله ورته وای چې فدخل الجنه ای زما بندا جنت ته ورزا فإن لك مثل الدنيا وعشر امثالها د دنیا پلس چند جنت مې دل درک سول دنیا سمره لوی دنیا دا دنیا کې جازونه مستړي شي د دنیا پلس چند جنت مې دل درکو دی وی الله دا خو ډک دی دی کې خو زه نشتا الله ورته وی خان دی ته ورزا اس مثل الدنيا دي چې دنه جنت ته ور داخل شنو جنت دومره عظیم الشان جنت چې دته به د دنیا پلس چند جنت ملوشي او دیو بیا پکې ګرځي وی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ابراهيم عليه السلام وای چې جنت د ازمکه به تاسو را پډاګ درکول شي تاسو به کاروانده کې نو یو ما غیر اسو د دې کاروانده صدا وی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا سلور کلمات چې دی وی نو یو اونو لګیدا او دا اعلان د سل کاله مزل کی او د ترمذی شریف حدیث ته د جنت یو محل سړی چې بوخ باندې کینی او یو میاش مزلو کې د محل په مخ کې نو د دومره بنگلې چې یو میاش مزل په اوخ باندې سور شو داغي مخ کې روان شي نو د بنگله به هغه پر یو میاش دا وی ادنا جنت ته ورکي لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نسترګ لیدلی نو وګونه اوریدلی او نو د انسان په خیال خاطر کې راځي اے محمود غزنوی دا بادشاہ د هندستان تیر شوی دی نو د یو سړي باندې قرض زر دیناره نو ډیر خپه و چې دا که زه مړ شم دا قرض به راباندې پاتې شي نبی علیه السلام یې خوب کې ولید ډیر زیات غمګین و او یې را سره څه شته دی نه نبی علیه السلام یې خوب کې ولیدو ته وی ولې خپه وی چې دا زر دیناره ما باندې قرض دی او سره شته دی نه وی زه ورشه سلطان محمود ته ورشه دا د هندستان باندې د بادشاهي تیره شوې ده ډېر عادل او نیک سړی و وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه پیژني څه علامه ورته بیان کوم وی داسې ورته ووایه چې ته د ماسوتنې ډېر زره درود شریف وې او بیا رسار یې وې ډېر زره درود شریف نو چې دا سړی لاړو محمود غزنوي ته وی چې ما او پیغمبر علیہ السلام خوب کې ولیدو زما زر دینار او زما قروض یم قرضدار یم او اسم را سره نشته دی نو ما ته نبی علیہ السلام چې ورشه ما ته وی دا علامه ده چې ډېر زره درود شریف ډېر ما د ماښام د ساري وی او ډېر زره بیا د ماښام وی درود شریف وی نو هغه وجړل هغه زر دینار ورکو وی دا ستا قرض شو او زر دیناره ولا نور ورکړو وې دا ستا زیاتی شوي او وی جړل چې نبی علیہ السلام زما ذکر وکړ نو پخوانی بادشاهان دا نیکانو د الله نه یریدل بادشاهان به نیکان به نن غریب دی او د خدای نه یریږي بعض غریبانان د الله نه یریږي تاسې سرکشه زندگی تیری د د پلار سبکتګین بادشاہ یو په اسمانه وسور شو ځنګل ته بلاړ ښکار وکاو نو یو اوسه ولیدله
هغه سره ورکوټي بچي دي نو سه دې منډه کړو دو هغه بچي رونی وزان سره پاس باندې سور کو چې زدا خو حلال کوم وزان لبه پوخ کوم نو چې روان شو د ځنګل نه چې خاریه تر ورسېدو شاته چې ګور نه اوسه ور پسې را منډي وي بچي پسې را منډي وي د چې شاته وکتل هغه اوسه یا ولیدنو دی وی شو چې دا خو دی بچي پسې را منډي وي دا اوس غمګینه ده نو زه په دې باندې څوکم چې دی غوښه خورم دی به څه غوښي او دا مور یې غمګینه ده نو ورته پرېښوده بچي ور منډه کړې مور له هغه مور به روانه او شاته به یې وکتل چې د ما سره احسان وکړو بچي یې راته پرېښوده نو بیا نبی علیہ السلام یا خوب کې ولیدو وایي چې تا په اوسې باندې دومره رحم کو نو الله پاک چې تا ته الله دا دومره حکومت درکړې د خدای مخلوق باندې رحم کوه او په دې باندې الله ډېر خوشحاله شو حضور صلی الله علیه وسلم ورته وی دا تا چې کوم عمل کوئ یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء د خدای مخلوق باندې رحم کوئ د اسمانونو مالک به تاسو باندې رحم کوي هر چا باندې رحم په کوم ضعیفان دي هغې باندې رحم کوي مدد ورسره کوي غریبانانو سره بیا خصوصا مدرسو سره چې څومره دیندار خلک دي دا علما د دین خدمت کوي دې مدرسو سره دوی چې ځان سره کوم مدرس لګولي هغې له تنخوا ورکوي نو مدرسې نور اخراجات دي ورسره مددونه کوي انشاءالله د قرآن شریف په خادمانو کې بتا الله پاک پورته کی کن عالما او متعلما او خادما ولا تكن رابعا فتهلك یا عالم شه یا طالب علم شه یا د دین خدمتگار شه د مدرسو خدمت وکړه ولا تكن رابعا سلورم کیږه ما چې نه عالم کیږي نه طالب کیږي نه ځان په خادمانو کې راوړي فتهلك ته به تباه شي ځان ورې سلورو کې د دریو کسانو کې به راولي ځان په خادمانو کې حساب کا څومره چې دی وس کېږي د وس پورې خبره ده دې سره مدد کوي بچي سار وختي ناظرې ته رالیږي چې زما را بچي سبق وایي قرآن شریف یې چې ویل نو هم دې ګټه وکړله او که یاد یې کړو بیا خو جنت وګټو زما عزتمندو بیانونه ډېر وشو زه دا خپله خبره ختموم قاري صاحب راته ناست دی